بیتاب صاحب نظم دی حالاتو پورې دا وایم چې قام لا نه دي پورته کړي جنازې قام لا نه دي پورته کړي جنازې او باچا د نوي جنګ فرمان صادر کړ قام لا نه دي پورته کړي جنازې او باچا د نوي جنګ فرمان صادر کړ باچا ښه په حال د قام باندې پوهیږي چې د جنګ دمه نور بدن کې نشته خو باچا د قام مین په تخت و تاج دی د ولس وینه یې تخت ورته ساتی شي قام مې هم احساساتي له حده ډیر دی په خپل خیر او شر تر اوسه خبر نه دی باچا څو ګرمې خبرې قام ته وکړي خوشباوره ولس هم ترې نظارېږي په باچا باندې نیوکه غږ د کفر په ولس کې منفي فکر هم یادېږي خو راځئ چې حقیقت سره بیان کړو د باچا لوڼې زامن له قامه لرې د ښیښو او د مرمرو ښار کې اوسي ټلویزیون کې هم تابوت ته کتی نه شي قام مې هره ورځ لسګونه جنازې او د سړکه وینې پاکې په لاسو کړي نو باچا که غواړي جنګ ته دوام ورکړي خپلې لوڼې دې ستنې کړي له خارجه د اردو لیکو ته را دې وړي زامن خپل که دا نه کوي باچا نه مې قربان شم جنګ دې بس کړي د چوکۍ فکر دې پرېږدي باچا ته متفکر یې بالکل حق دی د ولس د غولو متفکر یې د خپل واک د غزو متفکر یې او د جنګ د اوږدو متفکر یې باچا نور زیاتی سپینګیری قربان شم د چوکۍ پر سر لانجې زیاتی نور پرېږده د ولس پر خیر لما ته ښه پوهیږي د هغه طرف ته لږ غوندې میلان شه دې وروستیو کې راځه مرګ د میدان شه د جګړې اعلان دې بیرته در واپس کا ټکی کېږده دې خبرې ته نور بس کا او په دې ټپې اجازه اخلمه چې د سپینې خولې بلا دې واخلم د نور بدن بلا دې مور واخلم ډېره